بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته وای خاد آباد اوسئ. یوټیوب چینل باندې یو ځل بیا زه تاسو ته راځم. تازه پاک افغان ایشوز او همدغه شانتې خیبر پختونخوا یا زموږ پختونخوا په حوالې سره یا د پښتنو په حوالې سره چې کومې هلې ځلې دي یا چې کوم خبرونه روان دي په هغه باندې تاسو به تازه ترین باندې اپډیټ کوم. اسلام آباد نه کوم ملګرو نه هم سبسکرایب کړئ لازمي سبسکرایب کړئ. کوم ملګرو زما ملګري دي سبسکرایب کړی ما یقینا چې میاشت خریزري ډېره زیاته وي خو زه لږ ذاتي څه مسایلو کې مشکلو کې وم نو دې وجې نه تاسو سره په وخت باندې نه یم راغلی. اوس تازه ترین کې تاسو سره چې کوم شیر کوو هغه د پاک افغان ټینشن دی. یو خو د دوحه قطر کې بیا د دوحه قطر په سیاسي باندې دوحه قطر کې نن چې کوم د ډیلیګیشن پاکستان طرف نه خواجه آصف وزیر دفاع بقاعده توګه دوحه قطر ته رسېدلی. همدغه شانتې د افغان طالبانو افغانستان حکومت لخوا چې کوم ډیلیګیشن دی مزاکرات به کیږي. موجوده شخړې باندې خاص کر چې کوم دغه صورتحال جوړ شوی دی چې یو طرف نه بل طرف نه حملې او بل طرف ته بارډر چې کوم بندي نن اتمه ورځ ده بارډر هر طرف نه بندي چې ولس ته ډېر زیات ستونزې رامخته شوي دي. ګوره چې پاک افغان ټینشن صورتحال باندې تاسو به اپډیټ وي کم نمونه عملیات روان دي خو په دغه کې موږ دغه خبرې وکړو چې د دغې وجې نه کم پښتانه سفر کیږي چې هغه اخ طرف نه وي که دې طرف نه وي هغې ته څومره زیات زیان یا مشکل جوړ شوي دي. په دې حوالې سره څه خبرونه تاسو سره شیر کوم او دې وخت کې پاکستان غواړي څه او بل طرف ته هیا دغه ټینشن دغه عملیات چې کوم روان شوي دي یا په دې مینځ کې درېمګړی ملک څوک دغه ورانکري غواړي چې پاکستان او افغانستان ته لکه تاریخ ګواه دی چې همیشه د دې مینځ کې درېمګړي کس فایده اوچته کړې ده او هغې دا ټینشن زیاتولو کوشش کړی دی او خاص کر نه غواړي چې پاکستان افغانستان یو وي او په سلا باندې وي او پر امن طریقې سره وي. نو دغه وجه ده چې دغه صورتحال له وجې دغه ټینشن چې کوم وي هر وخت څه نه څه خبرې باندې جوړي خو موجوده صورتحال لږ بدل دی. اوس په مذاکراتو کې پته لګي چې آیا پاکستان کم موقف دی افغانستان کم موقف دی. خو دې کې غټه خبره دا هم کولی کېږي چې دوحه قطر معاهدې کې چې کوم طالبانو لوس کړی او کم معاهدې باندې سره ادا شوي نو هغه باندې هغې پوره شوي نه دي. خاص کر افغانستان کې یو جمهوري حکومت قایمول ولسي حکومت قایمول اوس دغه شانې خبرونه هم را روان دي. آیا دغه ټینشن چې کوم دی دغه په وجه دغه طرف ته خبره لاړه نشي یو ځل بیا افغانستان کې ټول ټاکنې یا دغه شانتي نور بل حکومت جوړېدو خبرې دا کم طرف ته روانې دي. او دې وخت کې موجوده صورتحال کې که تاسو ګوري پاکستان کې میشته افغان مهاجرین یا د افغان کډوال چې کوم په دغه ځای کې میشته دي 40-50 کالونه چا کاروبارونه دي هغو دپاره ډېر زیات لوی مشکل جوړ شوي دي. وجه دا ده چې پیور کارډ SSC کارډ حیثیت ختم کړی شوی دی او ورسره اوس دوی چې صرف یوه پالیسي وي چې هغه د ویزا پالیسي او ویزا کې اخیستو کې هم پرابلم او بیا رینیول کې هم پرابلم او بیا د دغې چې کوم عمل دی هغه هم خراب کړی شوی دی کس نه خراب کړی شوی دی پیسو باندې خراب کړی شوی دی د پیسو عملیات دي ورکې ډېر زیات ستونزې دي. یا خو د دې حوالې سره چې کوم دواړو که چیرې افغانستان حکومت په دې باندې مخکې خبره کوله چې صحیح همکاري وکړي نو دغه مسله هوارېدی شي. ورسره دلته یقینا چې ویزا کې زیاتر افغانستان خلک یا افغانستان ولس اپلایز دي خو بیا بهر نه چې کوم پاکستان ته راځي پاکستان کې رشتې دي پاکستان سره ډېرې نږدې داسې هغه دي چې هغه نه خلاصی نه کېږي. نو دغه کې موږ اکثر کوشش کړی دی چې که حکومتونو څه پالیسي وي چې هغه پنې نظر واچو او خاص کر بیا هغو ته هم دغه خبر یا هغه نظر رسولو کوشش کوو چې دا ممکن کېدی نشي. اوسه پورې شکر دی ولس ترمنځ هغه نفرتونه نشته
خو خدای مکه که چیرې دغه ټینشن یا دغه شانتې ډیوټ کېږي یا دغه شانتې نور مخته ځي نو ولس ترمنځ کوم لکه درېمګړی زه دا نه وایم چې خپل منځ کېږي خو هغې کوشش دا روان دی چې ولس ترمنځ نفرتونه خواره کړي ولس ترمنځ دغه هغه چې کوم دی زیات کړی شي نو په دغه حوالې سره پاکستان حکومت مخکې هم پریشر اخیستی د پښتنو لیډرشپ نه پښتنو وګړو وجې نه چې دغه کې اکثر دغه کې خیر ښېګړه راولي اوس هم په اسلام آباد کې چې کوم یو امن جرګه ده د پښتنو بله د اتحادیې یو بله جرګه ده هغې هم خپل جرګې رابللي دي خاص کر په دې موضوع باندې چې موجوده چې کوم صورتحال جوړ شوی دی په دغه کې عام پښتانه هم تنګول شروع شوي دي خاص کر که تاسو دلته لیدلي بیا زیاتر پښتنو چې کوم غریب خلک دي هغې کاروبار د عام روزمره رڼې لګولي وي یا نور لګولي نو هغو ته ډېر زیات پرابلم جوړ شوي دي نو دغه صورتحال باندې نن هم یو جرګه رابلل شوې ده او په دغه جرګو سلسله هم شروع شوې ده چې پښتانه یو ځل بیا په دې حوالې سره یو ځای شي او دغه چې کوم پرابلم دي د دې حل کولو دپاره هلې ځلې وکړي او موږ هم دې باندې نظر اچوو چې خاص کر اوس دغه مذاکرات چې هر رنګ اخلي سیاسي انټرنیشنل هغه پکې ملاوث دي لکه امریکا نورې پالیسیز چې کوم دي هم پکې ملاوث دي هغه چې هر څه کېږي پاکستان کې هم بدلون کېږي پاکستان کې هم سیاسي کېږي خو ولس چې کوم ستونزې دي د هغې په دغه کې بې ګناه بې قصوره چې ځپل کېږي خاص کر اوس چې کوم تګ راتګ لارې بند دي نور چې کوم مشکلات رامخته شوي دي نو هغه د حکومتونو پالیسیو له وجې د ولس ته پرابلم جوړېدل بې ګناه خلکو ته دا غور کول په دې باندې یقینا چې دا ډېر تشویش خبره ده او په دې باندې اوس خبرې روانې دي کوشش روان دی چې دا کې خیرسلي راولي او خاص کر پښتون لیډرشپ بیا یو ځای کېدو کوشش کوي او بلخوا پښتونخوا کې بدلون سره وزرلا بدلون سره هم ډېر چینجنګ په نظر راځي اوس هلته نه هم دغه شانتې خبرونه راځي چې اوس په احتجاجي سیاست لږ زور نسی ولې چې دغه بدلون سره علي امین ګنډاپور مې ډېر زیات الزامات اوس چې کوم نوی قیادت یعنې هغه ته اختیار ورکړی شوی دی یو غریب عام کس و نو هغه د وزیرالله سیټ ته رسېدو باندې موږ د افریدي صاحب خبره کوو نو اوس دا هم وي د تاریخ کې چې په هغه کې پیاله ځل د قبایلو ته وزیرالله شپ ورکول او بیا بل طرف ته دا د سټوډنټس پالیټکس نه یو کس راتلل او بیا اوس چې کوم تحریک خبرې کېږي خاص کر عمران خان په حوالې سره دا هم د پښتنو یو غټه ایشوز ده دغه حوالې سره هم ډېر زیات تشویش اظهار کېږي خاص کر اسلام آباد کې کمې حل کېدي په دې باندې ډېر زیات پریشانه هم دي چې د دې حل به سره وځي خو مخته چې سم راځي تاسو سره به مخته کوو او امید لرو چې تاسو به زما چینل خوښوئ او په دغه باندې به کوم تازه ترین چې راځي خاص کر خیبر پختونخوا حوالې سره بلوچستان حوالې سره زموږ نور پښتنو حوالې سره او بیا خاص کر پاک افغان ایشو چې کومه ده دا ډېره زیات ضروري ده چې که دغه ځای کې بد امني وي دغه صورتحال ټیک نه وي نو زموږ پښتنو هسې هم نور ډېر یو شمېر مسایل دي یو شمېر پرابلم دي نو په دغه حوالې سره به مونږ یقینا چې دا ګڼو چې نور به هم پرابلم سیوا کېږي نو الله دې وکړي چې دغه کې خیرسلي راشي او پښتونخوا کې امن راشي د پښتنو باندې امن راشي افغانستان پاک افغان صورتحال ټیک شي نو موږ هم تاسو سره نظر شیر کوو زما اواز کې هم لږ فرق دی بیماري له وجې نو بخښنه به غواړم بیا اخره کې تاسو نه خواست کوم که ملګرو نه یم سبسکرایب کړی لازمي سبسکرایب کړئ او خپل مینې اظهار مو په خپل کمنټس نه خپل رای نه ضرور خبروئ مننه خوشحاله آباد اوسئ